السلام علیکم قدرمندو کتونکو امید دی چې ښه وای روغ جوړ وای قدرمندو نننۍ ویډیو کې به در سره دا ویډیو شریک کوم چې د دنیا وخت څو پیرې ودرېدلی او په کوم کوم حالاتو کې ودرېدلی و یعنی د دنیا نظام څو پیرې ودرېدلی و د دنیا نظام ودرېدلو مطلب دا دی چې یو شی هر څیز به بیا په خپل ځای پروت وي کله چې د دنیا نظام ودرېد به نو چې کله تیاره به و نو سار کېده به نه که یو شی ګرم وي هغه به هغسې ګرم پروت و که یو شی یخ و هغه به هغسې یخ پروت و یخ ګرم شی خپل حالات هله بدلی چې په هغې باندې کله وخت تیر شي د دنیا وخت څو پیرې ودرېدلی او په کوم کوم حالاتو کې ودرېدلی راځئ دا ویډیو وګورو. په دنیا کې څلور ځله وخت ودرېدلی اولنی حاله چې کله نبي علیه السلام معراج ته تللی او تشریف یې هلته وړی و. دویم هغه کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان نه و کړی. دریم هغه کله چې د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها د سر نه لوپټه لرې شوې وه او یختې دوه یختې د هغې په نظر راتله. او څلورم هغه کله چې د علي رضی الله تعالی عنه نه مونځ قضا کېده. دا هغه واقعې دي چې په دې کې وخت ودرېدلی و. قدرمندو کتونکو ویډیو تاسو وکته چې د دنیا وخت چې دی هغه څلور پیرې ودرېدلی و په کوم کوم حالاتو کې ودرېدلی و. کله چې نبي علیه السلام معراج ته تللی و هغه وخت کې ودرېدلی و. کله چې بلال رضی الله تعالی عنه اذان نه و کړی هغه وخت کې ودرېدلی و. او کله چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها د سر نه لوپټه لرې شوې وه او د دوه وختې په نظر راتلل هغه وخت کې وخت ودرېدلی و. او څلورم چې کله علي رضی الله تعالی عنه نه مونځ قضا کېده په هغه وخت کې د دنیا وخت ودرېدلی و. د ویډیو کتللو ډېره مننه. خپل نور ملګرو سره هم شریک کړئ. والسلام.